خو سبا کې بد کردار او بد عملو هغه ورته وي ک زنانه به تور مثال هغه سره به بد عملیم کو مرګورو دا بیان تر اخره پورې وور ان شاء الله تاسو به ډیره پیدا وشي ویډیو چې څومره لایک کولی شي لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نو یو جنې واده شو باندو کې واده شو نو د باندو دا خلک ساروی ماروی ساتي واګانې میخه چلې نور اسم نه نو چرګ ساتي چرګان مرغان ساتي دا عام خلک کلو والا کنه نو دا ډیر زیات مالدار کس باندې واده شو دا جنې او به د کلو کې هغه طبيعت د کلی سره اوسېدنو د کلی په سر کې ولې کوم دی خو خشته خوري کوډ جوړ نو دې پکې چرګان هم ساتلو ګډه چلې بلا سونه پکې ساتل خوشاله وو یو ورځ چرګ مړ شو چې چرګ مړ شو نو دی د خاوني کوټ ته راغی او ته یاره نه خو چرګ مړ دی نه خاونو ته په دې کې بد الله خیری دګي به خیری د باندې خلکو دا تکي کلام نه دا کلی خبره وي دې کې به خیری څو نقصان وشي صدقه وشي وي دې کې به خیری نو هغه ته زما چرګ مړ شو ته وي دې کې به خیری وي هغه دې کې به خیری ګر خاوندم بس خمالدار مو ډېر فراخ سینه مو لخوا ور کړو تني ما تیر شو خاون کوټ ته راغی نو چیرې مړ شو اخذ ورته خاوند چیرې مړ شو وي دې کې به خیری دې کې الله خیری اخذ غوسه شو وي ورڅ کې بد الله خیری ارزه کې بدل الله خیر وینا دي کې به خیر افتنی ما پس چې کم دی خاون بیا کور تراغې نو دی کور کې می خوا بس هغه مړ شو بدی وته وینون خو به می خمړ شو دي کې به خیر ازړی وته دي کې به خیر ناغه وته سبا بل سبا کې خیری یا به تمړې یا به زم مړې ما نو بته به چې دي کې به خیری و به دي کې به خیر اخذ غوسه شو بیا ارڅ کې به دي کې به خیر هغه به دي کې به خیر اخذ ډېر او ته بوتي وي او خاون په بس ځان شپېلې کوي دا بس چې سړي وي نو بس وای ورځ دوه دریو کې ډاکوانو چې کم دی نو کسلو کړه وې د کلی باندې حمله کو نو ډاکوان ګڼ کسانو او سکه سانو بګوي چې مال دولت سونه چاندي ساروی ماروی چې جاګری هم تیلو خو سبا کې بد کردار او بد عملو هغه ورته وي ک زنانه به تور مثال هغه سره بد عملیم کو جنابم کوټ تبودل دل پینځل لشل دیش کسان بو توریا او دغه بور سره د کور کسان به راويست د کور تلاشي به واغشته بار چې کم کسانو دغه به هم تلاشي واغشته چې سبا و بس هغه به یوړ ټول کله په دغه طریقه باندې لوټ ک دا کور چې کم دی د زنانو درې سړی دا کور دا بچپاتې شو ټول کله و د دوی ونواله د دوی کور ونوالو اغلو کې یو کس پولیس والا اونیو چې ویني وبس هغه نور خو د حکومت او د تانې سزا خو ایته تاسو کوي دا ټول کله مواله دي او دا یو کور نه پکې پاتې شوی دی یو کور پاتې شوی تا ولي هغه ورته وي مونږ به چې په لار باندې تیریدونو مونږ وکه خو د چرګ आवाज براغه یا به کوم دی د ګډ چلې आवाज راغی د غوامي خیوات براغه مې چې د کور کې انسانان او خلک شته نو مونږ به وروړي دو کور نه بم کسان وایي چې سره سره بم ته خو دې کور باندې چې موږ دې ریدونو دې کې یو نه د خره आवाज نه د غوا आवाज نه د ګډي چلې आवाज نه د چرګ आवाज مې چې دې کې څوک نشه دا شاړه دا کور اسړي به دې کې به خیر نو زما عزت مندو د الله جل شانه په هر یو حکم کې په هر یو شریعت کې چې څومره قوانین دي په هر یو قانون کې د الله حکمت دی او د الله خیر دی